یاد کنفرانس د هلمند پوهنتون د مسلکي پراختیا د پلان په اساس او د یاد پوهنتون د څېړنیز مرکز او علمي مجلې امریت په همکاري دایر شوی و چې د پرانیستي پر مهال د هلمند پوهنتون رئیس د پوهنتون استادانو او بیلابیلو ریاستونو استازو ګډون درلود. کنفرانس د قرآن کریم د مبارک آیتونو په تلاوت سره پیل شو. وروسته د پوهنتون رئیس پرانیستونکي وینا واورول. نوموړي ګډونوالو ته د ښه راغلاست تر ویلو وروسته د دغه علمي کنفرانس پر ارزښت او اړتیا رڼا واچول. هغه وویل چې نړۍ ورځ تر بلې د تخصصي علومو او ژورو څېړنو په لور روانه ده او نور په عمومي معلوماتو بسنه نه کیږي. د هغه په وینا موږ ته هم ښایي چې د خپل دین د ساتنې او د هیواد د هر اړخیز پرمختګ لپاره تخصصي زده کړې او علمي څېړنو ته جدي پاملرنه وکړو. ښاغلي ابو احمد ټینګار وکړ چې علم باید یوازې په نظري چوکاټ کې محدود پاتې نه سي بلکې علمي ډګر ته راووځي او د ټولنې د اړتیاو ځواب ووایي. هغه علمي نهادونه د هیواد د ځان بساینې اساسي مرکزونه وبلل. هغه زیاته کړه چې د هلمند پوهنتون رهبري چمتو ده څو د ټولنې سره د ورګډېدو اصل ته په پام د خپلو استادانو او څېړونکو له علمي وړتیاو او استعدادونو څخه په بیلابیلو برخو کې اغیزمنه استفاده وکړي.